بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې موږ د یو لاین کې تقریبا کار کړی کوم چې د ویلو اپشن ویب کې راځو نن وایو ډیوایس منیجر ډیر مهم ده. اکثره ځایونو کې اکثره کورسونو کې ورته وایي هم نه په دغه وینډوز کې هارډویر کې خلک ورته وایي، خو نن سبا زم چې تقریبا خلکو به شروع کړي وي. ډیوایس منیجر ډیوایس آلاتو ته یې آلې ته یې او منیج مدیریت ته یې. ښه مخکې مې تاسو نه پوښتنه کړې وه چې دغه څه کار کوي. ډیوایسز اینډ پرنټرز دوه نومونه دي، ډیوایسز آلات او پرنټرز پرنټر یې هغه ټول آلات چې تا د کمپیوټر سره یا هغه ټول آلات دغه پرنټر هم آلاتو کې راځي چې تا د کمپیوټر سره یې باندې نه لګولي وي، وصل کړي دي وي، هغه ټول دلته درته ښیي. یا د پرنټر دي که مثال پروګرامونه انسټال کړي وي لاندې هغه لیست کې هغه پروګرامونه نومونه یې پکې ښکاري. صحیح ده خبرې تاسې ټولو صحیح وي، صحیح ده، یو هم نه وه غلطه. خو ما دلته ودرېږئ چې دوشکه یې کمه. ښه ډیوایس منیجر ته راځو. دلته بیا آلات کې راغله، آلب کې راغله. دلته تاسې کمپیوټر سره څه شی لګولی وي، که د باندې نه وي که د ننه وي پکې هغه ټول درته ښیي. په هغه کې خو صرف د باندې نه و که نه، ځکه مې پوښتنه دونه کوله چې نن دغه ویل دې کې که د ننه لګېدلي وي که د باندې نه ورسره وصل وي هغه ټول درته ښیي. فایده یې څه ده؟ ته بیا چې زه خو تر د ننه یې څه کوم چې شي کې لګېدلي، خو باندې خو تر خبر یم چې دا شی مې ورلګولی ده. فایده یې دغه ده که چېرته تا یو پرنټر لګولی وي او هغه کار نه کوي، یا پرنټر خو ډېره غټه خبره څه وړه خبره به درته وکړم، کیبورډ دې ورلګولی کار نه کوي، ماوس دې ورلګولی کار نه کوي، یا دې منځ کې مثال یو گیم نه چلوي کمپیوټر دی، نو دې کې تاسو ته ما په اول ورځ هم ویلي وو چې ډرایور نوم مې تاسو ته اخیستی وي وینډوز په اوله ورځ. که کمپیوټر دې اواز نه کوي دغه ځای کې به هغه آله لګېدلې وي خو پروګرام یې که نه وي انسټال هغه کار نه کوي. نو هغه پروګرام انسټالول موږ له دې ځایه ګورو. څنګه یې ګورو؟ هغه ټول آلات چې د هغو ډرایور نه وي انسټال کمپیوټر کې ستا لګېدلي دي فزیکي سطب کې خو کار نه کوي، فعال نه دي، ځکه د هغو هغه پروګرام نه ده پکې انسټال، هغه ډرایور نه ده انسټال. د هغو ټولو سره دلته چې کله تاسو ډیوایس منیجر راواړوئ د زیړ علامه به یې سره لکه د یو سره چې دا ادر ډیوایسز نه پوهېږم چې شي ما د کمپیوټر سره لګېدلي دي یا نه دي پکې نوم یې نه ده ورته لیکلی، ادر ډیوایسز یې ورته لیکلی ده. نو هغه دغه ځای نه معلومېږي چې یاره د یوه شي چې کوم ده ډرایور نه ده انسټال. دلته تاسې وګورئ نیټورک اډاپټرز دي پکې، مانیټر خو پېژنئ که نه، ګوره دوه لګېدلي که نه، دواړو انسټال دي، که نه وه انسټال زیړ علامه به ورسره، یا که دلته داسې هم نه کې دلته زیړ علامه بیا ښکاري. ماوسونه، کیبورډ یې، ایمیجنګ ډیوایسز چې عکسونه اخلي، کیمره خپله سټپ کې هغه هم انسټال ده وغیره وغیره. دا نور شیان تاسې بیا ټول په سی ډي رام ډي وي ډي رام خو پېژنئ، د دې هم ګوره ډرایور انسټال ده. نو کوم سره چې زیړ علامه نه وي د هغه ډرایور انسټال ده، او چې کوم سره دغه زیړ علامه وي د ما په کمپیوټر کې دغه رقم دی، تاسې کمپیوټر کې داسې لږ تغییر وي خو د زیړ رنګو سره وي، صحیح ده. نو دغه بیا چې دی ډرایور نه دی انسټال هغه به کار نه کوي، لګېدلی ده خو پروګرام یې نه دی انسټال ډرایور. بیا که چېرته تاسې غواړئ چې د دې ډرایور انسټال کړئ، د ډرایورو سی ډي وي، د پرنټر سره خپله سی ډي راځي، د هر څه سره خپله سی ډي راځي. نو تاسې به چې وکړئ هغه سی ډي به ور واچوئ، یا د ډرایورو سی ډي په بازار کې خرڅېږي هغه به د سی ډي رام ته ور واچوئ او دې باندې به رایټ کلیک کړي زیړ علامه یې وي او اپډیټ ډرایور دې باندې چې کلیک کړي بس دا اټومیټیک ورته انتخاب کا دی په خپله ګوري، صحیح ده. کمپیوټر به یې وګوري چې کله ډرایور پیدا کړي درته چې پیدا مې کړي انسټالیشن به په خپله درته شروع کړي، یا کیدای شي تا ته وایي چې انسټال یې کړم که نه، ته به ورته وایې چې و صحیح ده، یس او نو باندې خو پوهېږئ اوکې، بس دا چې پکې راغله بیا پسې اوکې کوه دتې به انسټال شي. ښه دغه پورې مربوط ډیوایس منیجر پورې مربوط یو بل شی دی چې دغه لاندې خو نشته، اب دلته وګورم دغه ده پروګرامز اینډ فیچرز. هلته ډیوایس منیجر دا پروګرامز اینډ فیچرز دي. ډیوایس منیجر دا وظیفه وه هغه ټول آلات درته ښیي چې تا په کمپیوټر کې انسټال دي، او پروګرامز اینډ فیچرز هغه ټول پروګرامونه درته ښیي چې تا کمپیوټر کې انسټال دي. ته باید چې دې نه خو هم زه خبر یم چې ما شي پکې انسټال کړي، دا زده کوم دې څه فایده ده، یا کیدای شي څوک پوښتنه درنه کړي چې فایده یې څه ده. که چېرته تاسې یو مثال افیس هم انسټالوئ، یو پروګرام هم انسټالوئ، فوټوشاپ هم انسټال کړه، نو چې کله یې تاسې انسټال کړئ کمپیوټر کې په یو فولډر کې دا انسټالیږي په سی ډرایو کې اکثره.
که چېرته زه وغواړم چې دا پروګرام لرې کړم له خپل کمپیوټر نه یې ان انسټال کړمه تر ډیلیټ یې کړمه ساده پښتو کې ساده انګلیسي کې تر لرې یې کړم نو تاسې که یوه طریقه دغه ده چې دا کوم فولډر کې تا انسټال کړی دا فولډر ډیلیټ کړي خو دا یې سمه طریقه نه ده صحیح طریقه یې څنګه ده ښه ولې دا یې سمه طریقه نه ده اول دا پوښتنه به د جواب کړم چې کله تاسې یو پروګرام انسټالوئ نو وینډوز د رجسټري په نوم باندې یو لکه څه چې یو رجسټر څوک رانه نیوځي داخله کوي موږ سره هلته ثبت وي ثبت نام یې کړی وي نو دغه رقم دغه رجسټري څه فایلونه د دې څه فایلونه رجسټري ته ځي چې کله تا فولډر ډیلیټ کړي نو رجسټري کې هغه انټري پاتې شي سټارټ مینیو نه هم دا پروګرام نه ورکېږي چې بل ځای کې آیکن وي هغه هم نه لرې کېږي نو که چېرته تا فولډر ډیلیټ کړي په وینډوز باندې هماغسې بوج وي ځکه چې د وینډوز رجسټري کې د دې رجسټریشن لاسته خو تا فولډر ډیلیټ کړی دی پردې تر شا یغه طرف ته رجسټري نه علاوه دې باندې نو په وینډوز باندې بوج وي خو که غواړې چې په سمه توګه خپل یو پروګرام له خپل کمپیوټر نه لرې کړي نو بیا به راځي پروګرامز اینډ فیچرز ته او د دې ځای لرې کولی شي فرض که زه وغواړم چې ګورم که دې کې داسې یو ډرایور وي چې هغه زه فرض که زه دا لرې کومه زه دغه به لرې کړمه یک بل داسې پروګرام وي پکې دا به لرې کړم دا لرې کومه دا څه د هغه ډرایور ده د موډیم دلته وګورئ ان انسټال آر چینج یا دې باندې که تاسې رایټ کلیک کوئ ان انسټال آر چینج زه دې باندې کلیک کوم چې څنګه په کلیک کې بعضې ډایرکټ لرې کېږي لکه داسې لاړ بعضې دې پوښتنه درنه کوي چې دې کې تبدیلي کوئ ان انسټال کوئ ریموو کوئ تاسې به یې ریموو یا ان انسټال دغو دواړو کې به یې وي هغه باندې به کلیک هغه به لرې شي نیکسټ کېدی شي اوکې د نه وغواړي هغه پسې اوکې کوي ځتې به هغه تاسې کمپیوټر نه لرې شي یا د لین مسنجر که زه لرې کوم دغه رقم بل یو پروګرام که زه لرې کول غواړم دغه یې طریقه ده نو د پروګرامز اینډ فیچرز ته وظیفه شوله هغه ټول پروګرامونه چې تا په کمپیوټر کې انسټال وي هغه درته ښیي یو لیست ده او د دې نه علاوه که ته غواړې صحیح وظیفه یې څه ده که ته غواړې چې یو پروګرام له خپل کمپیوټر نه په سمه توګه په صحیح لاره که نه د هر کار کولو دوه طریقې یوه غلطه یوه سمه په سمه توګه غواړې چې د پروګرام له خپل کمپیوټر نه لرې کړې نو ته به چیرې راځې پروګرامز اینډ فیچرز ته بیرته راځو دلته فولډر آپشنز دا موږ ویلي دي فولډر پټول هم در ویلي وو که نه که یاد هم وي ختم یې کړې که نه بیرته یې راوستی سي څنګه بیرته به یې کوم چې تا دا پروګرام ختم کړو صحیح ده دا پاک ختم سي اوس بیرته زه غواړم چې بیرته یې راولم بیا به چې شنه دې انسټال کړی وي هغه سي ډي به بیا راوړې بیا به یې انسټال کړي سره به بیا او دا په سمه توګه لرې سي که ډیلیټ دې کوم دغه طریقه یې دغه ده ښه بل په دې کې موږ وایو ښه انټل ګرافکس اینډ میډیا دا چې کوم ده دغه هم د دې سکرین د تاسې سیټینګ ده دې کې هم کار مه لرئ صحیح ده تاسې رنګ روغن دی ځنه د ګرافکس دغه ګډوډېږي ماوس به وایو انشاءالله ماوس باندې زه کلیک کوم د ماوس سیټینګ نن وایو اول په دې کې ټیپ ده بټنز د ماوس بټنې دي یو ښای یو چپ بټن صحیح ده که غواړئ چې د چپ بټن وظیفه ښي ته واوړي او د ښي چپ ته واوړي نو دا آپشن به فعال کړي ګوره هغه چپلاسي لپاره اوس به رایټ کلیک د کلیک وظیفه اجرا کوي او کلیک به د رایټ کلیک وظیفه اجرا کوي زه بیرته ختموم بیا دا په دې کې ډبل کلیک سپیډ یو فایل یو فولډر شی که تاسې راخلاصوئ رایټ کلیک اوپن سره هم راخلاصېږي که ډبل کلیک به کوئ هم راخلاصېږي ښه دا د سپیډ د دې څومره وي تاسې د ماوس ته چې کله دا راخلاصوم دې تاسې هغه ته ګورئ ولې سلو کومه دلته دا فولډر ده صحیح دې باندې تاسې پریکټس دلته کولی شئ وقفه مې لږ پکې ورکړه ډبل کلیک یې بیا هم خلاص ځکه دا مې سلو کړی خو که چېرته زه تیز کړم بیا نابلده سړی نشي راخلاصولی بیا به زر زر مطلب ډبل کلیک به تیز وي چې کله فاسټ کې ده او که چېرته یې سلو کې بیا لږ وقفه کې چېرته مثال ورم کې لږ داسې لږ څه یوه ثانیه بیا کار کوي خو که چېرته یې داسې کوي ثانیې کې دننه به ته دا ډبل کلیک سره کوي بیا به تا فولډر یو فایل سره راخلاصېږي بل په دې کې ټرن آن کلیک لاک تاسو ته ما ویلي چې یو پروګرام تاسې له یوه ځای نه بل ځای ته وړئ نوټ پیډ کې مې ته ویلي وو نو دې په ټایټل بار باندې به کلیک کلیک به پرېږدئ نه چې هر ځای ته وړئ هلته به یې پرېږدئ بله طریقه یې دغه چې دا فعال کړې او دې باندې کلیک کې لګې ویسې چې وی دې وړ دې کلیک پرېږده چې کله دا فعال وي دا آپشن نو دا ګوره پورې چې هر ځای ته وړي هلته یې ویس هلته کلیک هلته به پاتې شي او که دا غیر فعال وي بیا به کلیک نه پرېږدي وړې به کلیک دې پرېښود هلته پاتې کېږي
بل د دې کې پوینټر دې ته وایي دا چې ماوس حرکت ورکوم یو غشی غوندې ګرځي دا که بدلی له دې ځای هم بدلولی شي او ورسره دغه نه هم یو انتخابولی شي خو ډېر چېرته دي د براوس باندې به کلیک کړي دلته بیخي ډېر دي معلومیږي ګور د علامې په دغه ځای کې چې هر یو خوند درکاو هغه به انتخاب کې دا زه ښکته وړم او ورته وایم چې ته انتخاب کا په دې کې فرض که دا قلم اوپن او اپلای صحیح څه ښه بېرته که زه خپل پیدا کوم خپل به دې کې چې بیا ګوره ډېر به دې ستړی کړي نو دلته یو اپشن ده یو بټن ده یوز ډیفالټ دې باندې به کلیک کړي او اپلای به کړي بېرته به چې کوم د کمپنۍ سیټینګ دغه ته به واوړي انیبل پوینټر شیډو د پوینټر د سوري لري ډېر لږ سوري لري دا که نه یې غواړي لرې به یې کوي اپلای به یې کوي تر لرې به شي الاو تیمز ټو چینج ماوس پوینټر موږ به چې د ډیسکټاپ بیکګراوند بدلاو په هغه کې تیمز وو رایټ کلیک پرسنلایز ته به چې لاړو تیمز وو په هغه کې که چېرته په بعضې کې به دغو کې خو نسته انټرنیټ نه یې که ډاونلوډ کړي یا یې کومې سی ډي کې واخلې او انسټال یې کړي خپل کمپیوټر کې د بعضې کې بیا داسې سیټینګ وي چې د ماوس پوینټر هم په خپله بدلوي دې رنګ یا سټایل به بدل وي بل یو رقم به څنګه چې هغه ته په اپلای کړي ښه هغه ته اجازه ورکړي که نه چې د ماوس پوینټر بدل کړي که دا د فعال اجازه ورکړي که غیر فعال کې بیا اجازه هغه تیم ته نه ورکوي چې د تا ماوس پوینټر بدل کړي ته هم چې اجازه ده ورته بل په دې کې موږ وایو پوینټر آپشنز په دې کې وګورئ سلیکټ ا پوینټر سپیډ اوس ګورئ که زه دا ماوس ته لږ حرکت ورکړم په دې ورغوي کې کله چې ډېر بیخي لاس نه ورسره وړم نو د سکرین د مانیټر یو د ډیسکټاپ یو بل سر ته رسیږي ماوس پوینټر رسیږي که نه که دا زه چېرته سلو کړم اوس هم لږ تېز درته ودرېږي بیخي سلو کړم اوس به دا ماوس چې دا وروره جانه د هغه نه ووځي د میز د هغه نه ایله به دې سر ته ورسېږي اوس به لاس ورسره وړې که لاس دې ویې نه وړ نو دا ورغوي باندې لا دومره ښوري نو ته به راسې دا به چې دغه سر ته راوړې دا به بېرته تېز کړې چې تېز دې که نو بیا کولی شي چې دا درته تېز شي بل د انهینس پوینټر پریسیژن یعنې دقیقوالی انهینس ښه یې که څنګه دقیقوالی چې زه دا ماوس ډېر واړه جیته وړم نو ډېر مې نه پازابوي ګوره که دا اول زه غیر فعال کړم بیا تاسو ته معلومات کېږي ګوره دا ماوس پوینټر زه داسې تاوومه داسې ټوپونه غوندې وي اوس لکه موټر چې په یا موټرسایکل هغه ته واړی هغه خام روډ ته سړک ته خو که دا فعال کړې چې هوار روان سه لکه چې پاخه سړک ته راواخېږي صحیح څه نو دا به بیا ډېر پازابول نه کوي سنیپ ټو که فعال کې اپلای کې اوکې کې نه به لږ وخت ونیسي ښه اوس تاسې ګورئ ماوس پوینټر په ماوس باندې دلته ګورئ ایم باندې ښکاري که نه خو چې څنګه زه دې باندې کلیک کړم ډایرکټ به اوکې بټن ته تللی وي په خپله به اوکې بټن ته ځي یو دغه کې نه چې نور خلاصوي هم دغه رقم وي دا څنګه ځي که چېرته دا فعال وي سنیپ ټو که دا غیر فعال وي بیا به دا کار نه ورکوي بل د په دې کې ویزیبیلیټي ډسپلی پوینټر ټریلز دا که فعال کې د ما په کمپیوټر کې کار نه کوي صحیح ده دا ګوره لږ سره هغه کېږي دا چې کله ماوس ته وړې دا لانګ کې 4-5-6 وارې چېرته نور هم څه ښکاري دا ماوس پوینټر او که کمې کې شاټې کې بیا به شاټ وي خو د ما کمپیوټر کې ښه کار نه کوي هایډ پوینټر وایل ټایپینګ چې کله ټایپینګ کومه نو دغه پوینټر دې پټېږي په خپله او که چېرته یې چې نه ښکاري دې همیشه دې ښکاري دا بیا غیر فعال کړي شو لوکیشن آف پوینټر وین آی پریس کنټرول کې که دا چېرته فعال وي نو مثال پوینټر نه ښکاري پټ څه که نه چې څنګه ته کنټرول بټن ووایې تا ته یې ښیي چې دغه ځای کې پوینټر ده همدا رقم که دا تر لرې کې بیا به کار نه کوي ماوس ویل د ماوس منځني بټن سیټینګ ده سکرالینګ موږ دې سره موږ سکرالینګ کوو اکثره وخت ښکته لیکل ویسه پورته ویسه چپ طرف ته ویسه ښي طرف ته ویسه ښه دا ښکته او پورته ورټیکل سکرالینګ او هاریزنټل سکرالینګ دې لپاره سیټینګ ده او د ماوس دغه منځنی بټن که تاسې تاو کړئ داسې اړکی اړکی وړي ته به یې که داسې موړې نه وړي دغه هغه نو چې دا موږ یو وارې چې کله ته تاو کې ښکته او پورته ورټیکل سکرالینګ کې څو لاینه لیکل دی زیاړئ 3 لاینه ښکته وړئ هغه که پورته وړئ هر طرف ته چې تاو او که ورته زیاتوئ ورته زیاتولی هم شي چې 5 لاینه یا 10 لاینه یا څومره چې تا خوښ 3 بای ډیفالټ بل اپشن ده په دې کې 1 سکرین ایټ ا ټایم د یو وارې چې اړئ څومره چې لیکل ته ښکاري صفحه نه څومره لیکل چې تاسې اوس وینئ دا لیکل به ښکته وړئ ښکته به ویسي که پورته وړئ پورته به ویسي او دغومره نور لیکل به درته وښي خو ښه اپشن چې ده
دغه دی. بل په دې کې هاریزنټل سکرالینګ ده. نوټ پیډ ورډ پیډ کې موږ ویل کې لیکل ښي چپ طرف ته وځي، نو بیا یې څنګه څو هلته بیا حرفونه وي، لاینونه خو داسې نه دي که نه، لاینونه خو داسې حرفونه دي کریکټرز. نو چې څو یې ورې اړوم نو څو حرفه لیکل ښي چپ طرف ته وړم، 3 حرفه ته زیاتولی هم شي او کمولی هم شي. او په اخره کې چې دا هارډویر ده په دې کې دغه جمله د اخري باید چې دغه رقم ولیکه، دا اوس چې ښکاري this device is working properly. که چېرته دا داسې نه و نو پوه شه چې ماوس دی خراب دی. دا چې کله ماوس خراب شي پخپله دا جمله بدلیږي. this device څه شي به ورته ولیکي is not working properly یا بل شي به ورته لیکلي، خو که دا جمله بدله وه نو پوه شه چې تا ماوس خراب دی. اوکې به کې اپلای به کې تا سیټینګ به په ولګېږي. پرسنلایز موږ ویلی ده، ویلی هم ده که نه؟ ښه. بل په دې کې ژبه به څنګه انسټالوي، ریجن اینډ لینګویج. د ژبې انسټالول نه مخکې په دې کې ډېر ټیپس دي. ګورئ ریجن اینډ لینګویج کې غواړم چې د عددونه د سات ټول پښتو دري عربي چې کوم لیکل دي هغو ته واړو. نو په دې فارمیټ سټیپ کې به ایډیشنل سیټینګز ته لاړ شئ او په دې کې به وګورئ دلته نیور به نیشنل کوئ او له دې ځایه به سټینډرډ ډیجټس نه به دا یا د دغو کې لږ فرق ده، 5 4 دغو کې لږ فرق ده. فرض کړه ما دا انتخاب کړه اپلای مې کړه نو تاسې وګورئ هغه عددونه ټول واوښتل. بیرته که خپل حالت ته وړې نو بیا به راشي دلته دا به هغه د انګلیسي انتخاب کړي او دا به بیرته نیور کړي اپلای به یې کړي اوکې به یې کړي دا به بدل شي. بیا راځو که ژبه انسټالوئ یا یې تر لرې کوئ ان انسټالوئ خپل کمپیوټر کې نو کیبورډز اینډ لینګویجز ته به لاړ شي، دې ټیب باندې به کلیک کړي او بیا به راسي چینج کیبورډز. دلته تاسې وګورئ 3 ژبې اوس انسټال دي، انګلیسي، پښتو، فارسي. غواړم چې د یوه یوه لرې کړم اول ریموو که لرې کوې انتخاب به یې کړې لرې به یې کړې یو به خامخا یې کړې انګلیسي پکې پاتې شو ګوره ریموو کېږي نه ده. په دې کې ما وینډوز مې په دغه ژبه کې انسټال کړی صحیح ده ځکه لرې کېږي هم نه. بیا راځو زه غواړم چې پښتو پکې انسټال کړم نو ایډ باندې به کلیک کړې. دې کې ژبې بیخي ډېرې دي، عربي و، فارسي و، پښتو، اردو. نو پښتو انسټالول لپاره به تاسې پی ووایئ ډایرکټ. څنګه چې پی ووایئ چې انتخاب کړو پښتو افغانستان او د جمع باندې به کلیک کړې ځکه چې اوکې بټن غیر فعال ده. بیا به د جمع باندې کلیک کړې او دا به فعال کړې او اوکې به یې کړې پښتو انسټال شو. فارسي به څنګه انسټالوئ ایډ بیا به پی ووایئ او لږ چې ښکته لاړ شي په انګلیسي کې فارسي ته پرشن وایي PRSIN د ورسره او نږدې ده ورسره صحیح ده. دا به هم دغه رقم انتخاب کړي او اوکې به یې کړي اپلای به یې کړي نو د تا په کمپیوټر کې ژبې انسټال شولې. بیا د ژبې بدلېدا څه طریقه ده چې لیکل کوې دغه ځای نه په کلیک کا بدلیږي یا کیبورډ نه به الټ ونیسي او شیفټ به ووایې الټ شیفټ. ګوره انګلیسي زه تاسو ته کیبورډ وښیم OSK بس دا هم زده وي دا هم یو شارټکټ ده. الټ دغه ده شیفټ دغه ده الټ به ونیسي شیفټ به ووایې ګوره ژبه بدله شو الټ شیفټ الټ شیفټ انګلیسي ته بیرته واوښت. بیا دغه لینګویج بار که چېرته ورک و لینګویج بار دغه دی هیډن دا دې پټ وي همیشه په هغه کې موږ ویلی وو په فولډر کې یا فلوټینګ ان ډیسکټاپ باندې به ښکاري لکه دغه ځای نه چې ما لږ مخکې تاسو ته چې کله دا ویل ته لرې مې کړ او ډاکټ ان ټاسک بار دغه ځای کې به ښکاري اپلای به یې کړي اوکې به یې کړي اپلای به یې کړي اوکې به یې کړي تا ژبې انسټال شو. او اخره کې په دې کې سیسټم دی که غواړئ چې د خپل کمپیوټر مشخصات وګورئ دې باندې به کلیک کړي کومه وینډوز کې انسټال ده د کومې کمپنۍ کې هغه د تا کمپیوټر هیولټ پیکرډ د HP نه جوړېږي هیولټ پیکرډ دی د مالک نوم ده. پروسیسر څومره دب کې یا CPU دلته تاسې وګورئ کورای 3 CPU تاسو ته ویلي چې پروسیسر ته CPU وایي صحیح ده او دلته سره لیکلي 2.13 کې هرتز ریم څومره دب کې 6 GB سیسټم ټایپ 2 بیت انسټال ده 32 بیت یا 64 بیت دوه قسمه دي وغیره وغیره نور معلومات هم ورکړي. دا یو بل ځای هم تاسې لیدلی شئ دا که زه مینیمایز کړم کمپیوټر باندې به رایټ کلیک کوئ او پراپرټیز ته به لاړ شئ نو دلته هم هماغه سکرین راغی. نو نن موږ وویل څه شی هم وویل ماوس سیټینګ هم وویلې او ډیوایس منیجر پروګرامز اینډ فیچرز
که ماوس فولډر آپشنز خو هسې موږ ویلي وو پرسنلایزیشن ریجن اینډ لینګویج او سیسټم دا به داسې زده کوي ښه لکه مخکې مې پرون هم څه درته ویلې ډیوایس منیجر څه وظیفه لري درسره ویلې کوي دغه ویډیو چې وګورئ څه ده که یاد یې کوي پرچې کې راتلی شي ماوس کې خو هسې هم سیټینګ ډېر ده دغه نه کې چېرته یو نیم شی راغی هغه دغه کلیک او ډبل کلیک نه کې چې راغله خو رابسي پرسنلایزیشن کې هم کار ډېر ده ریجن اینډ لینګویج ژبه د کوم ځای نه انسټالېږي باید مکمل نوم بیا ولیکئ چې ریجن اینډ لینګویج صحیح زده وي داسې نه وي چې نیم کلی ولیکئ که نه بیا نه داسې او خپل کمپیوټر مشخصات څنګه معلومولی سو په څو طریقو یې معلومولی سو دواړه مې درته وښودلې صحیح ده اسانې دواړه طریقې یو بله طریقه هم شته ځینې نورې هم شته خدای بیخي اسانې طریقې دي نو دا وي تاسې د نن ورځې درس که ژوند و نور به بیا بله ورځ وایو